د سریلانکا او پاکستان لوبډلو ترمنځ د اسیا جام پایلوبه ټاکل شوې. د سریلانکا او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې یکشنبه سپتمبر 11 د اسیا جام سیالیو په پایلوبو کې مخامخ شي. د سریلانکا لوبډلې 15 ځله د اسیا جام اتلولي ګټلې او که نن یې د پاکستان څخه وګټي دا به یې شپږم ځل وي. د سریلانکا لوبډلې د دې سیالیو په پیل کې خپله لومړنۍ لوبه افغانستان ته وبایلله، خو دویمه لوبه د بنګلادیش څخه وګټله او په دې سره دویم پړاو ته لار پیدا کړله. په دویم پړاو کې د لوبډلې خپلې درې واړه لوبې وګټي او افغانستان، هند او پاکستان ته ماتې ورکړه. د سریلانکا د لوبډلې کپتان د سون شنکا وایي چې د څلورو له پرله پسې لوبو تر ګټلو وروسته د لوبډلې مورال لوړې دی، خو ترڅنګ یې دا هم وایي چې پاکستان ته باید د کمزوري لوبډلې په سترګه ونه کتل شي. هغه وویل موږ پوهیږو چې هغوی ښه لوری دی او ښه لوبغاړي لري چې کولی شي په قوي توګه بیرته راشي او موږ باید ورته چمتو اوسو. بل پلو بیا د پاکستان لوبډله د توپوهنې په برخه کې اندېښمنه ده. د دې لوبډلې کپتان بابر اعظم د اسیا جام په سیالیو کې تر ټولو ډېرې منډې چې کړي 10 دي او په یوازینی لوبغاړي پکې ویکټ ساتونکی محمد رضوان دی چې تر اوسه په دې سیالیو کې 226 منډې کړي. خو د پاکستان د لوبډلې روزونکي ساتلین مشتاق وایي په خپلې لوبډلې پوره ډاډ لري چې ښه لوبه به وکړي. ښاغلي مشتاق چې د هند څخه د لوبې په ګټلو کې څرګنده شوه چې لوبډلې ښه لوبه وکړه.